السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ ویل زده کړو ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د اپلیکیشن د انلاین اپلیکیشن د جوړولو مکمل طریقه ښیم چې څنګه کولی شو یو انلاین اپلیکیشن ته لیکنې ور اپلوډ کړو او هماغه لیکنې بیرته ډیلیټ هم کړو په یو اپلیکیشن کې. نو راځو لومړی موږ دلته چې کروم سرچ کې ولیکئ فایر بیس نو دا دلته firebase.google.com د باندې به هغه وکړئ، دلته به انتظار ورته وکړئ لږ او لومړی به تر څو چې دا کېږي تاسو به دغه خپل دا کوم براوزر چې دا به ډیسکټاپ سایټ ته هغه ته واړوئ. ډیسکټاپ سایټ چې مثال د هغه لپاره وښیي. نو کله چې مثال تاسو دلته راغلئ نو تاسو باندې به تاسو به داسې صفحه خلاصه شي، هلته به تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. نو دغه هغسې وینئ نه دغه باندې به کلیک وکړئ. نو ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو. نو رابسئ دلته نیو آرټ پروجیکټ، ما سره دا ټولې پروجیکټې پکې دي. نو تاسو به دلته آرټ پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. د هغه نه بعد چې کله پروجیکټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو د پروجیکټ لپاره څه لیکلي یور درې پروجیکټ یعنې فروم پروجیکټ لیمټ کنسیډر ایډینګ. تاسو مثال دلته لیکلي دي، تاسو درې پروجیکټ پاتې که څه وایي مشکل نه لري، تاسو ورته ټایپ کړئ، نوم به ورکړئ، مثال لیکنې دا مشکله هغه کوو به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د هغه نه بعد بیا په کنټینیو او دلته به یو هغه انتخاب کړئ ډیفالت اکاونټ او کریټ پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ. نو لږ انتظار ورته کوو تر څو زموږ پروجیکټ جوړ شي. ژوند می بدرنګ در پسې ړنګ می سو ارمان، ژوند می بدرنګ در پسې ړنګ می سو ارمان. اوس راځو کنټینیو باندې کلیک کوو. نو دلته به تاسو ته خپله دا هغه خلاص شي. د پروجیکټ دا کوم سیټینګز ده فقط لږ انتظار ورته وکړئ. نو دلته اوس تاسو به راسئ انډرایډ باندې به کلیک وکړئ. د هغه نه بعد به د انډرایډ د پیکج نوم چې مخکې مونږ کاپي کړی وو دلته تیار له، نو دا پیکج نوم باید تاسو سره موجود وي. بس نور هېڅ مه لیکئ ورته، نوم هم مهم نه ده، فقط د پیکج نوم ضروري ده. د هغه نه بعد په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او د هغه نه بعد بیا نیکسټ او د هغه نه کنټینیو ټو کینسول. نو اوس راځو دلته اپلیکیشن اضافه شو، تنظیماتو ته راځو. نو اوس راځو لومړی دغه باندې کلیک کوو، دا په دغه اولني باندې. نو په دې باندې مو چې کله کلیک وکړه نو تاسو دلته داسې یو صفحه راځي. نو ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. کله به چې ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړو اوس به راسئ ایمیل پاسورډ یعنې ایمیل یا پاسورډ دلته دا به خو فعاله کړئ او دغه به هم فعاله کړئ او که بیا به سیو باندې کلیک کړئ. نو دا هم پاسورډ دغه شو د تېرېدو مشکل حل شو. اوس راسئ تاسو به دغه بیولټ باندې کلیک کړئ. د هغه نه بعد به راسئ ریل ټایم ډیټابیس دا څلورم ده ریل ټایم ډیټابیس. په دې باندې مو چې کله کلیک وکړو اوس به تاسو ته داسې صفحه راخلاصي. دا به هم ګیټ کریټ ډیټابیس کوي. دا
نو چې په کریټ ډیټابیس باندې مو کلیک وکړو نو تاسو هلته داسې یو صفحه راځي، نو تاسو به دلته یونایټډ سټیټ یعنې د ریل ټایم ډیټابیس لوکیشن کوم ځای ده تاسو دلته ورته ورکولی شئ. مثال هر ځای بلجیم ورکوی، سنګاپور همدارنګه د اسیا لپاره و یونایټډ سټیټ تاسو هر شی ورکوی شئ، هر ځای چې انتخابوي بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو دلته دا دی فایربیس د رولز دي. نو اوس به انیبل باندې به کلیک وکړو. نو دا هم سو د ریل ټایم ډیټابیس هغه سو. اوس په دې کې چې تاسو د مثال دا اوس بند دی، یعنې سیکیور دی، یعنې هر شی بند دی، نه ورته اپلوډ کېږي او نور نه مثال کومه ډیټا ښودل کېږي کوم اپلیکیشن کې. نو تاسو مثال دلته راځئ رولز ته به راسئ، مثال دا کوم دلته تاسو ته وایي رولز چې دي ریډ یعنې ښکاره کېدل د دغه ډیټا چې دي فالس یعنې بند دي، نو تاسو به دا ترو کړئ. او رایټ یعنې کوم څه چې پکې تغیرېږي یا کوم شی ورته ور اپلوډ کېږي هغه هم بند دي، د دواړه بند دي. نو که تاسو مثال کوم وخت اپلیکیشن مثال یا یې دا ډیټا بندوئ چې اپلیکیشن کې ښکاره نه شي، او یا هم څوک پکې اډمین هم کړي او بیا غواړي چې مثال نشرات ونه شي، نو تاسو به دا دواړه فالس کړئ. د ریډ لپاره مثال چې ونه ښکاره نه شي بیا به فالس کړئ، او که وایي چې کوم شی ور اپلوډ هم نه شي بیا به دا رایټ برخه چې ده فالس کړئ. نو دا زه اوس ترو کومه. دا هم یعنې د رایټ برخه چې ده یعنې مثال چې یو شی ور اپلوډ شي نو دا هم ترو کومه، یعنې دواړه خواوې مې خلاصې کړي. دا ستاسو پروژه هغسې ده، مثال دا ډیټابیس چې داسې هم که کله مثال یو شی ور اپلوډول او یو شی یې ترې ښودل، که ریډ مثال تروي نو بیا هم هېڅ مشکل نشته، هېڅ څوک هم تاسو په هغه کې کار نشي درلودی، مثال څوک ایډیټ نشي پکې کوی یا هم څوک هیک کوی نشي. او که رایټ هم ترو کړو نو بیا کولی شي هر څوک چې تاسو په هغه کې دلته اوس تاسو ته یې دغه هغه هم در وښودلی یور سیکیورټي رول از هغه یعنې دا اوس مثال په دغه تاسو په هغه کې اوس هر څوک کولی شي چې مثال ستاسو په ډیټابیس کې یو شی اپلوډ او هغه کې ستاسو ډیټابیس وګوري. نو اوس به راسو بیلډ باندې به کلیک وکړئ بیا، او تاسو دلته راسئ دغه سټوریج باندې برخه باندې به کلیک وکړئ. سټوریج باندې به چې کله به هغه کلیک وکړم نو اوس راځو د ده هم ګیټ سټارټډ او بیا نیکسټ باندې کلیک کوو او بیا ډن. نو تاسو دلته وایي چې تاسو لومړی د دغه ځای انتخاب کړئ، نو دا بس انتخاب سو، خالي نیکسټ او ډن وایي، نور هېڅ مشکل نه لري. نو دا زمونږه ډیفالټ بوکیټ سټوریج چې ده دا اوس جوړېږي. نو په دې باندې به اوس انتظار ورته کوو. نو دا هم د سیکیورټي سیټینګ اف سیکیورټي رولز، نو دا هم همداسې رولز لري چې مثال تاسو کولی شئ یو څوک ستاسو اپلیکیشن ته انځورونه یا هم کوم بل فایل اپلوډول بند کړئ مثال، نو تاسو به د دغه په رولز کې هغه کوم هغه اجازه چې ده هغه به فالس کوئ یعنې بندوئ به یې. نو اوس دلته تاسو ته راسئ رولز برخې ته، رولز دې کې کوم مشکل نشته، فقط رولز برخې ته چې راغلئ تاسو نو تاسو ته دا هلته داسې دا یعنې په دغې الو یعنې allow read and write if false، نو دا مثال دلته تاسو ترو کړئ. مثال تاسو کې یو څوک ریډ او رایټ یعنې دواړه چې انځورونه لاندې ترې کول ډاونلوډول او مثال اپلوډ کول دواړه پکې خلاصوو مونږه. نو اوس به پبلش کړئ، نو کله به چې دا پبلش کړه نو دا پبلش شو. نو اوس راځو تاسو دغه ځای ته به راسئ پروجیکټ سیټینګ. کله مو چې پروجیکټ سیټینګ ته راغلئ نو تاسو به راسئ سی اس ډي کې او تاسو به راسئ دلته ګوګل سروس جي اس 1 دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله ډاونلوډ کړ نو انتظار ورته کوو چې دا ډاونلوډ شي. نو ډاونلوډ اګین نوم به بدل شي که نه، نو شاته وځو بېرته، نو دا ډاونلوډوو ډاونلوډ اګین مثال تاسو اوس راسئ دا مو چې کله ډاونلوډ کړ ډاونلوډ شو.
ګوګل سرویس او قوس کې یو دغه ورسره ده. نو تاسو به اوس راسئ د فایربیس کوم کارونه چې ول هغه ټول خلاص شول، اوس نور کار پاتې دی سکیچ ویر. نو تاسو چې مثال دلته کلیک وکړئ په نوي پروجیکټ باندې، او پروجیکټ باندې مې کله کلیک وکړو، تاسو دلته نوم وغواړئ، زه ورته لیکم پښتو لیکنې. دغلته په دغه هغه کې تاسو آیکن هم انتخابولی شئ. زه اوس فلحال آیکن نه ورته لرم او نه یې ورته انتخابوم. نو تاسو به دا پاک کړئ د پیکج نیم، او دلته کوم موږ پیکج نوم کاپي کړی و هغه به پیسټ کړئ. د هغه نه بعد به کریټ ایپ باندې کلیک کړئ. نو پښتو لیکنې اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ. نو اوس به راسئ د 3 ډاټ یعنې 3 ټکو باندې به کلیک کړئ. اول به د اف کامپیټ ډیزاین دا به خلاص کړئ، او بیا د هغه نه بعد به فایربیس امپورټ فور ګوګل سرویس JS1. تاسو بس راسئ ډاونلوډ فولډر ته، ډاونلوډ. د هغه نه بعد به تاسو راسئ ګوګل سرویس JS فایل چې دا به تاسو را پیدا کړئ. نو دلته په موږ سره ډاونلوډ شوی دا ګوګل سرویس په قوس کې یو ده، بیا JS1 ده. نو تاسو به جی هغه ته راسئ حرف ته، ګوګل سرویس دا به سلیکټ کړئ. دا به چې کله سلیکټ کړئ نو دا د تاسو مثال کوم هغه چې ده پروجیکټ هغه تاسو دلته راغی. اوس به تاسو دا سیده فعاله ساتئ، نیکسټ، او بیا به نیکسټ کړئ، او دا سیده فعاله شو، سیو به کړئ. نو دا هم د هغه طریقه شوه د فایربیس ډیټابیس وصلول له اپلیکیشن سره. نو له اپلیکیشن سره اوس وصل شو. اوس تاسو کولی شئ مثال لیکنې دلته اوس مثال مونږه لیست جوړوو، چې مثال په لیست کې لومړی راځو کمپوننټ جوړوو. دلته کمپوننټ جمع علامه باندې کوو فایربیس ډي بي. فایربیس ډي بي دلته اوس مثال مونږ لیکو ډیټا، او دا کټ کوو، دلته هم ډیټا لیکو، ایډ باندې کلیک کوو. نو دا مثال دلته اضافه شو. اوس راځو لیست ویو ته. دلته مثال مونږ لومړی ورته کسټم ویو جوړوو. کسټم، نو کله مو چې دا جوړ کړ دلته اوس راځو لومړی داسې لاینر ږدو وار کانټینټ، او د دې دا کوم هغه چې ده دا هورزنټل، او د هغه نه بعد چې ده دا فیډینګ چې ده صفر. اوس یو انځور راخلو، انځور سره سم مثال دلته لیکو 50، یعنې دا انځور 50 په 50 یا هم 50 کم د 100 په 100 کې به کړو، یعنې ولاړوالی هم 100 او هغې هم سوري هم 100. نو دا اوس دغه لاینر باندې کلیک کوو چې دا مثال هغې چې د ګراویټي رایټ طرف ته راسي، یعنې ښي طرف. نو دا مو چې کله ښي طرف ته راواړوو، اوس دلته یو انځور ورته انتخابوو، او د هغه صرف فټ ایکس وای نه کوو، یعنې سینټر کروپ، یعنې چې هر څومره مثال د انځور په هغه کې فټ راځي نوره خوا کروپ کړي. نو دلته دا ټیکسټ او داسې ده بل سرلیک او داسې ده ټیکسټ. نو اوس راځو دلته یو لاینر اچ کړو، لاینر وي ورټیکل لاینر. نو دلته چې دا یو کوو، دغه دا ویت یو کوو، د هغه نه بعد دا هم دلته ږدو، دا هم دلته. اوس د ده ګراویټي رایټ کوو، سینټر مو کړه رایټ. اوس دغسې ده دغه لیک غټوو او هغه بولډ کوو. نو دا مو غټ هم که، او ټیکسټ سایز ټیکسټ سټایل بولډ، او دغه دا کوم فیډینګ منډینګ چې د هر لاینر دا باید صفر شي، بیا خط پرې رانه شي. نو د ده دا هغسې ده مثال لاین، یعنې دا په څو کتاره ښکاره شي، دا باید یو کتار ښکاره شي، او د ده دا هغسې ده دا میچ فرانت شي، او بیا یې ګراویټي چې ده رایټ شي. او له هغه نه بعد دا بله همدارنګه میچ فرانت شي، او داسې هر څومره مثال دا باید
د دغه لاین سیده 2 راسي. نو ویډیو هم کافي اندازه باندې غټه شوه. نو اوس د ده د ګراویټي سیده دا رایټ، دا هم رایټ. نو دا یوه د کسټم جوړولو طریقه، او دا هم انځور سو، دا هم ټکسټ و، دوه سي سو. دلته اوس موږ لیک ورته چې موږ ته بیا په هغه کې مشکل نه وي. ټایټل دا که تاسو هر شي باندې معلومولی سئ معلوم یې کړئ. او دا هم ټکسټ او دا هم انځور. نو تاسو به راسئ دا به امیج کړئ. نو دا هم د دغه ډیزاین سره دغه متن چې دا لیک غټوو، ټکسټ سایز یې سیده 14 لکو. له هغه نه بعد بس راسئ تاسو هغه ته مین اکټیویټي ته. د دغه ځای کې تاسو به د دغه د هغه سیده د کسټم ویو دا به دلته انتخاب کړئ، دا کسټم. له هغه نه بعد به راسئ بین کسټم ویو ته. نو اوس به راسئ تاسو به اف بلاک راواخلئ، دا به دلته کېږدئ. له هغه نه بعد به تاسو راسئ لیست برخې ته، اډ لیست ماپ به جوړ کړئ. دا مو چې کله جوړ کړل اوس به راسئ دا به کېږدئ، دلته به دا انتخاب کړئ، دلته به دا کېږدئ او دغه ځای کې به تاسو ولیکئ ام جي. او له هغه نه بعد به تاسو بیا دا کاپي کړئ. سره دا مو چې کله کاپي کړل دلته به تاسو ولیکئ ټایټل. دا مو چې کله ټایټل کړو اوس به راسئ ویوز ته، سیټ ټکسټ به راواخلئ او په دغه کې به سیټ ایمیج فروم یو آر ایل. له هغه نه بعد به تاسو راسئ دغه ګیټ او دلته به تاسو ولیکئ ام جي او دغه ځای کې به تاسو پوزیشن کېږدئ. له هغه نه بعد به دلته تاسو دا به اوس کاپي کړئ، داسې. دلته به تاسو اوس ټایټل انتخاب کړئ، ټایټل. او له هغه نه بعد به تاسو ولیکئ ټایټل. دا مو چې کله انتخاب کړو اوس به دا بیا هغه کوي کاپي کړئ دا بلاک. او له هغه نه بعد به دغه ځای کې تاسو ټکسټ ولیکئ، ټکسټ. او په دغه ټایټل په ځای کې مو ټکسټ ولیکئ او په دغه ځای ټایټل کې به ټکسټ انتخاب کړئ. نو دا وه د دغه د لیست وصلول. لیست اوس مثال دلته وصل شو. اوس راځو دغه ډاټا مو مغه کړې ده، ډاټا اف چیلډ اډډ. کله مثال یو شی اضافه سي. نو لومړی تاسو راسئ دغه ځای کې دلته دا get children to list map دا به دلته انتخاب کړئ. له هغه نه بعد به تاسو راسئ د لیست ویو هغه کوم بلاکونه چې دي هغه به تاسو دلته کېږدئ په د مابین کې. له هغه نه بعد لیست ماپ دا به دلته کېښودل، اوس به دا ځان سره ثبت کړئ. دا مو چې کله ثبت کړئ اوس شاته به ووځئ. له هغه نه بعد به راسئ تاسو ان چیلډ ایډټ. مثال چې کله پروجیکټ ته یو شی اضافه سي باید څه شی وکړي، لیست باید تازه سي، یعنې نوي شیان هم پکې ښکاره سي. له هغه نه بعد چې مثال کله یو شی ترېنه چینج سي، یعنې مثال ایډیټ سي، هغه باید هغه پکې هغه سي. خو بیا له هغه نه بعد مثال چې یو شی ترې ډیلیټ سي او هغه سي، نو چې کله مثال یو شی ډیلیټ سي ترې نو څه پکې وسي، نو بیا لیست تازه سي او کوم پاتې سي دي هغه باید پاتې سي، نور چې کوم ډیلیټ سوي هغه باید لیست تازه سي او خپله ورکېږي. نو دا دوه طریقې هغه سو. مثال د لیست مکمل کار خلاص سو. اوس راځو د اپلوډ طریقه پاتې ده. نو اپلوډ لپاره دلته موږ یو صفحه جوړوو. اپلوډ دلته مو چې کله په اپلوډ باندې اډ باندې به کلیک وکړئ، نو لومړی راځو دلته یو دغه صفحه کې چې ده پیب اضافه کوو چې د اپلوډ لپاره لاړ شي. نو دلته مثال زه یو انځور انتخابومه، انځور نشته، زه به یو انځور را امپورټ کړم، سپین انځور. دا ولې بل شي ده د جمع هم یو سم انځور انتخاب کړم، دغه د پلس یو
نو تاسو په دغه پلس کې به دلته انځور انتخاب کړئ، دلته کنټرول، د هغه نه بعد به دلته ان کلیک ورکړئ، یعنې کلیک به ورکړئ چې بلې صفحې د اپلوډ ته لاړ شي. نو لومړی دلته راځمه زه یو کمپوننټ د انټرنټ جوړوم، انټنټ، د هغه نه بعد راځو دلته یو نوم ورکوم، د هغه نه بعد دلته سیټ سکرین او سټارټ اکټیویټي، دا همدلته او دا هلته باید د اپلوډ اکټیویټي انتخاب کړئ. دا به چې کله انتخاب کوو اوس به شاته راسو د اپلوډ اکټیویټي ته. په دغه ځای کې به تاسو یو انځور انتخاب کړئ، کېږدئ، له هغه نه بعد به تاسو راسئ دلته به دا سلف سلکټ کړئ، سلف لاس میکر، دا بیا سلف شي او دا هم سلف. نو اوس به لاس بیا شو یاره خو دا به هم سلف کړئ، له هغه نه بعد به دا د لیاوټ ګراویټي سینټر، له هغه نه بعد دلته ایډیټ ټیکسټ او دا هم ایډیټ ټیکسټ ما سره تیار موجود دی، زه به هغه راواخلم. نو تاسو ایډیټ ټیکسټ په خپل ډیزاین کې ورته جوړولی شئ تر څو دا هم 2 او دا هم 200 مثال چې نور غټ نشي. دلته به ورته ولیکم ایډیټ ټیکسټ یو ته یعنې ټایټل او له هغه نه بعد به لاړ شئ دغه ته به ولیکمه ټیکسټ ولیکله به ټي دلته به ولیکم ټیکسټ، او په دغه ځای کې ورته زه لیکمه په هینټ کې متن داخل کړئ، سرلیک داخل کړئ، دلته به سرلیک ورته ولیکم لیک. دا هم د هغه څو د اپلوډولو لپاره به موږ یو بټن ورته هغه کوو، دا هم د اپلوډولو بټنه اپلوډول ټول له اډمیني څخه محوه کول. دا مې په بل اپلیکیشن کې پوسټ خپرول، دغه ټیکسټ به کاپي کړئ تاسو کاپي. نو اوس چې تاسو په انځور باندې کلیک وکړئ نو انځور باید راواخیستل شي. اوس به راسئ دلته په انسکرین باندې ما سره یو کوډ ده، زه به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې واچومه. نو د هغه نوم دا د هغه کوډ ما پښتو کې نوم ورته لیکلی عکس له ګالري څخه، دا دلته کېږدئ. د هغه نه بعد به تاسو په دغه ځای کې ګورئ چې کله دغه د فایل سیکر یعنې د فایل اخیستونکی له پد هغه څخه د مثال حافظې څخه، نو تاسو باید دغه فکر انتخاب کړئ. دلته به تاسو نوم حتما ورکوئ دا ایچ آر بس، او په دغه ځای کې به تاسو مثال تاسو کوم شی مثال له حافظې څخه راخلئ ایمیج فایل، نو سلیکټ به کړئ، بس سیو به کړئ. ایچ آر ګوره ډېر ضروري ده. له هغه نه بعد چې کله مثال انځور راواخیستل شو باید څه شي وکړي. نو زه تاسو ته ما دلته یو کوډ ځان سره کړی دی ثبت کړی، تاسو به په همغه هغه باندې کوډ کاپي کړئ د دغه پروژې څخه. دا پروژه زه بیا په خپل ټلګرام چینل کې درته خپرومه، نو له هغه ځای څخه به بیا را کاپي کړئ. دا تاسو دا چې کله راواخیسته نو زه داسې اوس دلته فقط دغه هغې زه را کاپي کومه، دا سټرینګ ورته جوړومه کاپي. تاسو چې کله دا داسې را کاپي کړئ او چېرته مو کېښود نو تاسو به دغه درې شیان کارونه ضرور کوئ. سلیکټډ د دغه دا کوډ ایډیټ باندې به کلیک کوئ او دغه ټکسټونه به یې کاپي کوئ. دا مو چې کله کاپي کړل اوس به راسئ ویریبل برخې ته، په ویریبل کې سټرینګ کې بیلیون انتخاب کړئ. نو تاسو به دلته لومړی بیلیون هغه کوئ، نو له هغه نه بعد مو چې کله دلته هغه کړه نو ما نه دا ټول شیان بېرته ډیلیټ شوي دي، خو بیا به کوم سلیکټډ دا به انتخاب کړئ. له هغه نه بعد به بیا دا بېرته کاپي کړئ، دا به هم کاپي کړئ، دا مخکې هم کاپي کړل خو بیا به یې کاپي کړئ ځکه چې دا مو چې کله کاپي کړل کاپي. له هغه نه بعد به اډ ویریبل ته دلته به سټرینګ انتخاب کړئ، دلته به دا انتخاب کړئ، بیا له هغه نه بعد بیا اډ ویریبل بیا سټرینګ او بیا دغه انتخاب کړئ. دا مو دلته انتخاب کړه. اوس دلته تاسو په ایمیج ویو کې به دلته خپله انتخاب شوی ده، نور هېڅ مشکل نه لري. نو دا یې هم د ګالري څخه د انځور راخیستل هغه ته
نو دا هلته دغه ځای ته اوس مثال پاتې سو د پوسټ خپرول چې کله مثال پوسټ خپور کړي. نو اوس راځو کمپوننټ برخې ته. دلته راځو ارت کمپوننټ او دغه ځای کې د فایر بیس سټوریج دا به چې کله سټوریج دلته به مثال IMG دا مو اضافه که. اوس به راسئ تاسو افلوډ فایل د IMG ته IMG سټوریج ته په له کوم ځای څخه مثال تاسو هغه کوئ. دلته پات غواړي یا پټ غواړي 1 پټ او کوم نوم چې ورکوئ دا خپل نوم او دلته بس مونږ ورته لیکو چې انتظار وکړئ. مثال چې کله اپلوډ شي بس خپله به اپلوډ شي. انتظار وکړئ. خو چې کله مثال ډایرکټ باید بټن کلیک شي او ډایرکټ مثال باید هغه نشي تر څو انځور نه انتخاب شوی او متنونه نه لیکل شوي هغه نه کیږي، باید انتخاب نشي. داسې اس دلته به سپریټر برخې ته راسئ. ناټ به راواخلئ اس ناټ چې کله نو اس سلیکټډ اف ناټ اس سلیکټډ چې کله سلیکټ نو انځور نو دلته به داسې کړي. له هغه نه بعد ورته ووایه چې انځور انتخاب کړئ. انځور وټاکئ او چې کله مثال هغه مثال کوم متن نه و لیکل شوی یا نو اوس راځو ګیټ ټیکس دلته هم ټایټل او دلته هم ټیکسټ. مثال کله هغه انتخاب شوي لیکل شوي ول یعنې ټایټل هم لیکل شوی او ټیکسټ هم لیکل شوی و نو ښه تر ښه. که نه و لیکل شوی ټایټل نه و لیکل شوی ورته لیکو ټایټل ولیکئ او که مثال ټیکسټ نه و لیکل شوی باید ورته لیکل ټیکسټ ولیکئ. نو دا د دغه هاند کلیک شو. اوس راځو د دغه هغه ته راځو ډیټا بیس ته. ډیټا بیس مو هلته نوم ورکړی و، ډیټا مو نوم ورکړی و، کس مو نوم ورکړی و. نو هغه اوس دلته ګورو په دغه بله مین اکټیویټي ته. دلته مو ډیټا نوم ورکړی دی. دلته اپلوډ ته به هم راسئ. دا د فایر بیس ډیټا بیس نوم به کمپوننټ نوم به ډیټا ورکړئ. ډیټا نو دا مو چې ولیکه کله اوس به راسئ مثال دلته به راسئ ان اپلوډ پراګرس یعنې چې کله اپلوډ کیږي نو فیصدي یعنې کوم پراګرس هغه چې دی هغه باید چیرته وښودل شي. نو تاسو به راسئ سیټ ټیکسټ بلاک به راواخلئ سیټ ټیکسټ او په دغه ځای کې به تاسو میټریال بټن یعنې دا بټنه کې باید فیصدي هم وښودل شي. نو له هغه نه بعد به تاسو راسئ جوین دا به راواخلئ جوین او له هغه نه بعد چې دا وایټ اوټ دا به راواخلئ. له هغه نه بعد به دغه پراګرس دا راواخلئ نمبر. له هغه نه بعد به دغلته تاسو ولیکئ فیصدي د پوسټ. دغه ټوسټرینګ وایټ اوټ یعنې په اشاریه پکې رانیسي چې مثال دومره اشاریه دومره یا دومره اشاریه دومره هغسې اپلوډ شي باید مکمله ده دي. نو دا به دلته هغه کوي. نو اوس راځو دغه ټیکسټ کاپي کوو. تر ټولو مخکې دا اول کاپي کړو سلیکټ آل کاپي. اوس راځو کمپوننټ ته. مثال اپلوډ سیکیوز چې کله انځور مکمل ډول باندې اپلوډ شو نو باید څه وشي. چې کله مو اپلوډ کړ اوس دلته تاسو اډ ویریبل میپ کوئ. دلته به یو میپ جوړ کړئ او له هغه نه بعد به تاسو راسئ
میپ خو مو هغه که اوس به راسئ کریټ نیو میپ. کله مو نیو میپ کریټ کړ لومړی به راسئ هغه ته ویریبل ته، دلته به تاسو سټرینګ هم جوړ کړئ په نوم د کې باندې. دا مو چې کله جوړ کړ اوس به راسو سیټ سټرینګ ټو کې، د کې سټرینګ هغه ته که اوس به راسو فټ کې، دلته به تاسو هغه کوئ، دلته به ولیکئ ټایټل یا لومړی به ولیکو کې، یعنې د دغه کلي، دا کلي چې تاسو ورکړئ بیا د ډیلیټ په هغه کې تاسو سره اساني کوي. او له هغه نه بعد به تاسو راسئ میپ، دلته به ورته ولیکو ټایټل ټایټل ټایټل، او له هغه نه بعد به تاسو ولیکئ ټیکسټ، او له هغه نه بعد img یعنی ایمیج ټیکسټ، او دا مو چې ولیکه بیا له هغه نه بعد ایمیج img. دا څلور واړه شیان په دې کې ډېر ضروري دي. اوس به تاسو راسئ کمپوننټ برخې ته، دغه ځای کې تاسو راسئ ایډ کې دغه اولنی بلاک به راواخلئ، په دغه ځای کې به فایر بیس ډیټا انتخاب کړئ، په دغه ځای کې به تاسو دغه ویریبل برخې نه دغه د کې په نوم باندې کوم هغه چې ده سټرینګ، دا به تاسو راواخلئ، دغه ځای کې به کېدی او دلته به ماپ انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړو اوس به تاسو کې دلته هغه کوئ، کې دلته انتخاب کړو، اوس به تاسو راسئ کمپوننټ دغه کې به راواخلئ، په دغه ځای کې به یې هم کېږدئ، دغه ځای کې. دا مو چې کله کېښود اوس به راسئ اپریټر برخې ته، اپریټر نه کمپوننټ برخې ته، کمپوننټ برخې ته دغه ځای کې به دغه کېدی، چې مثال یو وارې کې به راواخلي، یو وارې په سټرینګ کې ثبت شي، بیا په دغه دواړو ځای کې یو ځای. ټایټل باید راسي اوس ویوز ته، او د ایمیج چې د ډاونلوډ یو ار ایل به کې دغه ځای کې، او د ټیکس لپاره به ګیټ ټیکس راواخلئ، هغه کوم بلاک چې ده دغه په دغه ځای کې هم دغه. نو دلته مو چې دا ټیکسټ کېښوده، ټایټل کېښود، دلته به ټایټل انتخاب کړئ، په دغه ځای کې به ټیکسټ انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړ اوس به راسئ ویریبل ته کلیر میپ به کوئ، ماپ به کلیر کړئ، یعنې چې دا ماپ ځاتې وتړل سو، یو وارې اپلوډ سو ځاتې نورې بنده کړئ. د هغه نه بعد تاسو به راسئ بېرته چې کله مثال لیکنه اپلوډ شي، لومړی به راسئ دلته به ورته ووایئ چې لیکنه اپلوډ شوه، ټوسټ به ور وښیئ، لیکنه اپلوډ شوه. کله چې لیکنه اپلوډ شوه ورته وښودل شوه، اوس به ټیکس دا ایډیټ ټیکس چې دي مثال دا چې کله اپلوډ شي دا باید خالي شي، بېرته نورې لیکنې لپاره باید خالي شي. ټایټل ایډیټ ټیکس او میټریال بټن ته به هم ټیکس پیدا کوئ تاسو، همغه موږ چې کوم کاپي کړی و له فیصدي نه به بېرته خپل هغه ته واوړئ، دغه پوسټ خپرولو ته. له هغه نه بعد به تاسو راسئ ام جي دا انځور چې ده دا باید بېرته پخواني حالت ته هغه سي، دغه بلاک به راواخلئ، دغه ځای کې به دلته انځور دغه دی پلس انتخاب کړئ ورته، او دغه ځای کې به ده، یا دلته په خپل همغه ده دغه ډیفالټ ایمیج به. نو دا یوه د اپلوډ طریقه. نو اوس به راسو دلته دغه مین اکټیویټي کې پیپ ګورو، پیپ شته که نه، پیپ نشته، پیپ به بېرته ورته فعاله کړو، د دغه پیپ غیر فعاله کېږي، دا د سکیجویل یو غټ مشکل ده. نو اوس یې ګورو چې د ده عمل هم شته که نه، عمل خو یې شته انشاءالله. نو اوس به اپلیکیشن رن کړو. نو تر څو اپلیکیشن رن کېږي، تر څو به ویډیو ودروو. نو زمونږ اپلیکیشن نصبیږي. نو اوس به خلاص کړو سي. نو دا د مثال مونږ هېڅ هم نه دي پکې خپاره کړي تر اوسه پورې. نو اوس تاسو به په دغه جمع علامه باندې مثال کلیک کوئ، دلته تاسو نه د انځور د راخیستلو هغه پروموشن غواړي مثال. نو په تاسو چې لومړی په انځور باندې کلیک وکئ، نو تاسو به راسئ ګالري ته، ګالري باندې به ګالري کې مثال تاسو یو انځور ورته انتخاب کئ، د هغه مثال زه دغه یو دانه انځور ده دا ورته انتخابوم، د شیطان هغه نومیږي، صبر زه یو بل انځور چې چارکونجۍ مثال هغه پیټ راسي، د هغه نه بعد مثال
م، دغه انځور صحیح ده. نو دا مثال زه انتخابوم، دلته سرلیک ورته لیکم، مثال لیکم ورته د لیکنې یا هم بد نصیبه ځوان. او دلته مثال زه یو متن ورته انتخابوم، هسې مثال غټ متن وي، دغه کوډینګ به ورته انتخاب کړم، د ایکس ایم ایل کوډینګ ده. اوس به پوسټ خپرولو باندې کلیک وکړئ. تاسو ته انتظار وکړئ چې کله دا پوسټ اپلوډ شي، او د ما انټرنیټ هم ډیټا بنده ده، دا به خلاص کړم. ډیټا مې خلاصه کړه ورته، نو اوس ورته انتظار کوو چې ډیټا مو خلاصه وي. ډېر 100% اپلوډ شو، لیکنه اپلوډ شو. نو اوس راځو شاته. نو دغه ده ستاسو لیکنه اپلوډ شوې ده. نو چې مشکل په انځور کې څه ده، نو چې دا نه ښکاري. نو اوس راځو بېرته یې ګورو. په لیست ویو باندې کلیک کوو. په لیست کې کلیک کوو او دغه ځای کې تاسو راځئ. اوس ان بیسټ ویو. نو دلته مونږه ایمیج ویو نه ده انتخاب کړی. تاسو ته دروښیم سیټینګ. دا ځای کې مونږ چې ده ایمیج ویو نه ده انتخاب کړی. چې مثال له لینک نه راغلی. نو دا هم د دې اپلیکیشن جوړول ول څنګه کولای شو مثال دا لیکنه حذف کړو. نو د لیکنې د حذفولو لپاره تاسو مثال راسئ یو بله صفحه جوړوو. له بلې صفحې نه مهمه په همدې صفحه کې زه تاسو ته درښیم. نو رابسئ ان بین کسټم ویو ته. نو تاسو چې کله دا لیکنه زور کلیک ونیسئ نو ډیلیټ هغه باید راشي تاسو ته. نو تاسو مثال لانګ کلیک اټ، مثال چې تاسو په دغه لاینر په هر یو پوزیشن کې چې دغه لاینر ټینګ ونیسئ، نو باید تاسو ته داسې یو ډیالوګ راشي. نو زه د ډیالوګ لپاره مثال یو هغه جوړوم، چې مثال تاسو نه پوښتنه وکړي چې آیا رښتیا دا لیکنه ډیلیټ شي که نه. نو دلته زه ډي ورته ورکوم. کله مو چې دلته ډي ورکړه، اوس به راسئ سیټ ټایټل ډي، او دلته ورته ولیکئ آیا لیکنه ډیلیټول. او له هغه نه بعد چې دا ټیکس چې ده تاسو دلته راسئ آیا لیکنه ډیلیټ شي. تاسو مثال هو او نه ورته جواب کوئ. مثال دوه دانې هغه ولري، کینسل او اوکې او کینسل. مثال کینسل باندې اوس کلیک وکړئ هېڅ ونه شي، یعنې بېرته هغه بند شي، او په اوکې باندې کلیک وشي یعنې هو، او په دغه دوم کې چې ده مونږ نه ورته لیکو یعنې نه. نو له هغه نه بعد چې په هو باندې کلیک وشي، نو تاسو به راسئ د فایر بیس په دغه بلاک باندې. دلته به تاسو هغه انتخاب کړئ، او په دغه ځای کې به داسې راواخلئ، داسې به یې کاپي کړئ، په دغه ځای کې به دلته داسې کېږدئ. نو دا وه د دغه او دغه ځای کې ټکس په ځای به تاسو ولیکئ کې یعنې کلي، د کلي نوم ورکوئ، ټکس به نه ورکوئ هېڅ کله هم. مثال په کوم کې تاسو ما کې ورکړې ده جې مو ولیکه کې، دا د ډیلیټولو طریقه ده. نو اوس انتظار ورته وکړئ چې اپلیکیشن رن شي هوارې، نو بیا به وګورو. ویډیو به تر څو ودروو تر څو لویه نه شي. نو اپلیکیشن مناسب کړی ده، دا د انځور مشکل یې هم حل شو. نو اوس انځور هم مثال ښیي. اوس څنګه کولی شو دا بېرته ډیلیټ کړو. نو د ډیلیټولو لپاره به تاسو چې مونږ هغه ورکړی سیټینګ به ونیسئ.
چې کله مو ټینګ ونیو نو مشکل دلته شته. اوس هم مثال کار نه کوي، عمل یې کار نه کوي، نو بېرته راځو هغه ته لیست. نو آن بین کسټم یو دلته مو لاینر یو انتخاب کړی سي، لونګ کلیک سي، لیکنه داسې شو سي. نو دغه ځای کې لاندې مو ډیالوګ نه دی انتخاب کړی، نو په همدې خاطر باندې ډیالوګ نه ښکاره کېده. اوس بېرته اپلیکیشن رن کوو. مازې وړوکی مشکل ستاسو کاریال غټ ستونزې سره مخ کوی سي. نو دا خو ښه دي، د سکیچ ویر خپل بلاکونه دي. مثال سي که خالي پرېږدې کوم مشکل نه پېښوي، اپلیکیشن درته رن کېږي خو بیا کار نه کوي هغه بلاک. خو ځینې داسې بلاکونه دي چې که کوم ځای خالي پکې پرېږدې تقریبا یو 20-30 دانې ایرور درته پیدا کوي، کولی شي. نو تر څو اپلیکیشن رن کېږي موږ ویډیو درو. نو اپلیکیشن مو بیا نصب کړو چې بیا خپل سیټینګ نیسو. اوس مثال لیکنه ډیلیټول، آیا لیکنه ډیلیټ شي؟ هو باندې کلیک وکړئ، مثال لیکنه ډیلیټ شو. نو دا یې هم د لیکنې ډیلیټول او دغه پیج بیا ورک شوی دی. دا تاسو کولی شئ مثال بیا راسئ سکیچ ویر له لارې بیا فعاله کړئ. دلته سکیچ ویر کې بیا ډیلیټ شوی دی، ورک شوی دی. نو تاسو به راسئ بېرته به داسې فعاله کړئ. کلیک یې نه خرابېږي، فقط دغه ځای کې دغه ټیک مارک چې دی دا سیو کېږي نه داسې په اسانۍ سره سیو. نو دا یې هم مکمل طریقه وه. د پیب ونې مشکل نه لري، پیب یې همه صفحې ته ځي. نو دا یې هم وه د انلاین اپلیکیشن د جوړولو مکمل طریقه. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. الله مو مل